رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن. سلامونه نیکي له دوستانو، نن غواړم تاسو سره د یوې مهمې موضوع په باره کې خبر شریک کړم. هغه دا ده چې په فیسبوک کې یوه ښځه په نامه د ډیوه نیازۍ چې د خلکو څخه پیسې غلا کوي. زه به دوستانو مخکې له دې نه چې دې باره کې نور څه خبرې وکړم، تاسو دغه ویډیو وګورئ. بس احمد ګل خان پروت دی دلته، دغسې حالات یې دي. پلار مې د بیچاره بس ناست دی، راغلم دلته هسپتال کې ورسره یم نو الله پاک دې پرې ورحمېږي. حالات یې ډېر خراب دي. دوستانو دغه د یو ماشوم ویډیو ده چې هندوستان ته تداوي لپاره تللی و او هغوی څخه د ډیوې د نیازۍ خلک ګروپونه پیسې غلا کړې ولې. هغوی څخه 1 لک پیسې غوښتلې وې چې ډاکټر 50,000 غوښتلې وې، اما 22 کنه 1 لک غوښتلې و، 50,000 ځان لپاره کمیشن کاري کړی و. او د دغه ورته نور افغانان هم چې کله هندوستان ته ځي د ډیوې نیازۍ، اسد نیازۍ او د دوی ګروپ او همکاران د دوی پیسې دوی څخه غلا کوي د کمیشن کاري په نامه، د وطن پالي په نامه، د انسان دوستي په نامه. دغو دوی په فیسبوک کې هره ورځ اوازې اچوي چې موږ وطن پال یو، موږ افغان پال یو، انسانیت مهمه ده. اما د دوی دغه فقط یو عنوان ده، په حقیقت کې دوی یو مافیا ډله ده، دوی غلاوې کوي. نو دې له خاطره دوستانو دلته ما سره ثبوت هم شته او حق د خدای نوم ده چې باید دا وویل سي او دې له خاطره چې د دې د مکر څخه تاسو خبر سئ. دغه ویډیو به زه دوستانو تاسو سره شریک کړم چې دلته د موږ د یو بل دوست څخه دوی پیسې غلاوې کړې ولې، چې دغه سند ده، د ډیوې نیازۍ خپله غږ ده، خپل اقرار کوي چې د دې ورور غلاوې کړي دي. واقعا دا داسې خبره وه چې دغه خلکو ځان ډېر محب وطن او وطن پرست او مسلمانان او هلته ځانونه ډاکټر معرفي کول او بل ځان محصله معرفي کول. نو دوی سره ما زه خپله په دبۍ کې کاروبار لرم. دوی سره کله چې ما دلته مخکې نم میسیجان به مو سره کول چې احمد کوم کله سره کوئ. نو بیا یو وخت کې ما که څه هم زه نه په اردو ژبه کې الحمدلله محمود زما محمود فهیم چې دا دغه بس په هند کې محصل ده، نو دا زما سره دغه پاتې شوی دی، یعنې زموږ د ده نه په یوه دوره مخکې 2 دورې مخکې فارغه شوي 12 نه. که څه هم هندي هم پوهېدم، څه ناڅه انګلیسي و، عربي و، دا پښتو و، مطلب مشکل مې نه و ترجمان و دې شیانو ته. خو ما فقط دې خاطر چې دا سړی باز د ولد دی او ما ته به سم ډاکټر معرفي کړي، یو څه به همکاري وکړي، په دې نیت باندې د دې سړي سره ما دې ځای رابطه جوړه کړه او ما ورته چې زه درځم دوبۍ ته، څه نومېږي هند ته درځم. نو درکړل ډیلي ته راسه او نومبر یې راته ولېږل چې زه به داسې همکاري درسره وکړم، داسې ډاکټر ډول معرفي کړم، داسې دا او داسې. نو ځان یې ما ته ډاکټر معرفي کړی و. نو پوه شوې، ځان یې ډاکټر راته معرفي کړی و چې زه بیا ما دلته دې لپاره څه سامانونه مو واخیستل، دلته مې ښه ټیبو کپړې واخیستې چې کومه ترینه جاپاني کپړې دي، دلته مې څه سوغاتونه واخیستل. ما دا ملګري دي پروا نه کوي، داسې فیسبوک کې مخامخ ښه او سره په اوس مخامخ وي نو ډېر ډېر خوږه ولګېږي. خو خبر نه وم چې کاسې لاندې نیم کاسه ده، پوه شوې. بیا چې هلته ورغلم بس همدې خلکو یو دغه ده، یو بل سنګر نیازۍ ده، د ډیوې ورور ده او دا ټول کارډونه لري. د هند د ډاکټرانو سره دوی وار دمخ خبره کړې ده چې موږ تاسو ته مریضان راولو او دوی ډېر مریضان د جي پي هسپتال ته بیا چې هغه نوی خلاص شوی ده په اتر پردیش ایالت کې ده، یو پي ورته وایي په هند کې. نو دوی ډېر مریضان هلته بیا ځکه چې هم د هسپتال ډول ناروغان نه لري
پخوا په مکس کې ول وسله مکس نه هلته دوی ډېر تللي دي نو هلته بیا دوی دا تبلیغ ډاکټرانو ته کړی ده چې که موږ ټول خلک موږ ته راځي او موږ داسې مېلمستونونه لرو او موږ داسې ګسټ هاوسونه لرو خو که تاسې موږ سره مطلب د کمیشنکاري ونه کړي نو تاسې مریضان راونه لېږو تاسې نو بل ځای ته بدل کړو بل ځای ته به دا مریضان ولېږو نو په همدې وجه ډاکټران له دې سره خبر دي چې کله مریض ډاکټر ته ولي ډاکټر سره دوی مخکې رابطه کوي چې موږ مریض درولو مطلب په دې کې 50% نو بیا دا شان چې دوی کول په دې کې ما یې بل ملګری و خدای نور هغه د ناصر ده د پلار د جنایي دغه د مشر ده په ننګرهار کې دي دا خلک هم راغلي وو د اپریشن دپاره زما مې څه مریضي وه چې دې سړي زه په هوټل کې به هم کمیشن کاري اخیستله هوټل وال سره هم خبره وه ګیسټ هاوس وال سره هم خبره وه یعنې په هر شي کې د کمیشن و خیر په ما باندې د پل چیک اپ یعنې 4-5 هندۍ د ما نه یو ما ته ویل چې دونه ډالر راکړه بس ما ورکړلو چې ما کله دا پیسې ورکړلې ما له داسې لږ شک په سړي واخیستی چې دا سړی خو کاروبار څنګه دا څنګه ډاکټر ده چې 24 ګنټې زما سره ګرځي او دا څنګه ښځه ده چې دا وایي چې زه محصله یم غونډه ورځ له ما سره ګرځي هوټل ته ولاړه په یو هوټل باندې په یو ټیبل روټۍ مړۍ مې وخوړله بس سوالونه مې ځان سره پیدا کېدل خپله چې دا یو کیسه ده نو بیا چې کتل هغه کس چې و هغه ځان ته انخلاص کړی و هغه ویل چې دې خلکو سره ما د اپریشن خبره یې وکړله تقریبا 1,10,000 روپۍ په هغه اپریشن هغه کس کړی و 45,000 روپۍ په خپل سر باندې بیا نو هغه ما ته ویل چې دا کیسه ده بیا ما یو میسیج وکړو او یو فیسبوک مې څه ولیکل دی مې چې ټیک و ما ټول عمر په یو ملګري باندې چې مطلب په تا به هغه وکړي دا مه وایه چې دا څومره احمق و بس دا ووایه چې دا څومره په ما باندې بروسه کړې وه بس دی مې ټیک و چې ما داسې دی به هغه ورځ ټیک و له هغه نه وروسته دې سړي ما ټلیفون نه اوچتولو بیا ده هم بل ملګری بیا مې راوغوښتی دا شاهجهان انصیت سره بیا نو ډېر د اوس مې ځین جوړ کړو د اوس خو خیر یې خدمتدارۍ کولې چې پیسې به زه درکړم واپس او دا به وکړم سمه ده اسد در سره غلطي وکړله نو چې ته پوهېږې تا سره غلطي وکړه دومره غالمغال بې شرمۍ او دې شي ته څه ضرورت ده او که ډېر د زړه خوږ شوی په دې پیسو باندې او کومه ستونزه یې نو ما باندې لکه خپلې خور غونته ډاډه غږ کولی شي او بیا چې ته فکر کوې چې تا نه اسد څومره پیسې اخېستي همغه تعداد راته د پیسو ولیکه زه درته ماښام در کومه دا غالمغال دا شرمول او دا رنګارنګ خبرې خلکو ته کول دا بیخي تا د اسد نه هم یو سپک کار وکړو که ته چې اسد ناصر کړو خو تا هم پرې کوم د حیا نښه پرې نه ښوده بیا موږ ورته وویل چې پیسې خو دونه خبره نه ده ما ورته وویل ما نه چې وړې دي ډېرې دي وړې دي یو 50,000 هندۍ دي له ما نه وړې دي دا 50,000 هندۍ ما زه په یوه ورځ کې الحمدلله بزنس کوم 2 ورځې کې کوم زه خو الحمدلله دلته په دوبۍ کې 2 دوکانه لرم دغه د حجاب وال دوکانونه دي د عربیان د تورې برکې څه مال ما ته خو مشکل نه ده چې اوس زه تا ته دا روپۍ له ما نه یې وړلې خو ما دلته به داسې خلک راځي چې هغه به مطلب د ښځې زیور خرڅ کړي داسې خلک به راځي چې هغه به ځمکه خرڅه کړي داسې خلک به راځي چې هغه به مثلا د پیسې په څه اخېستي هغه د ډاکټر د درملن نه بغیر وختي له وختي نه تاسې وشکوئ په هوټل کې ځینې وړئ په بیا مې ورته وویل ملکه ته چېرته ترجمان یې یا دغه دنده کوې خو سم ته تا خلکو ته وایه چې زه ترجمان یم د ورځې ما 500 هندۍ یا 1000 هندۍ د ما چارج ده 10 ورځې پاتېدې 10,000 هندۍ دي 100 ورځې پاتېدې 100,000 هندۍ دي ما درته ویل چې بیا زه لیبارټرۍ ته خپله زه ورغلی یم لیبارټرۍ ته زه خپله ورغلی یم ځان مې د ترجمان په سټایل تېر کړی د بېرته ما هغه لیبارټرۍ چې زه په دې باندې ثبوت پیدا کړم ما ورته ویل دي چې زه تاسو ته مریضان راولم ما ته څونه کمیشن راکوئ نو هغې ما ته ویل چې ته به زموږ مشره راکړې لږه تر خبره وکړه بیا ما هم دا پل چیکپ په څو خو دا خبرې مې زموږ سره وکړلې موږ تاسو مریضان راولو دلته هغه ما ته ویل چې دا کوم 4-5,000 هندۍ چې کوم پل چیکپ ده دا 50-50 ده یعنې تقریبا 16,000 افغانۍ به د 16,000 هندۍ به د لیبارټرۍ 16,000 هندۍ تا ته پاته کېدلې یعنې دا خلک دونه ظلم کوي یو 10% 100% هم نه اخلي 50% بیا داسې نه چې په یوازې په لیبارټرۍ کې لیبارټرۍ نه کوم ټېسټونه چې تا د ډاکټر لیکلي دی د هغه ټریپل ټېسټونه تا ته وکړي ټېسټونه مثلا زیات درته لیکي بغیر ضرورته ټېسټونه له هغه باوجود دا خلک په ډاکټر په اپریشن کې پیسې وړي دا خلک په هوټل کې پیسې وړي دا هوټلانو سره هم دي نو ما خو دا خپلې خبرې درته شریک کړې زه په کیسه کې هم نه یم ما په کمنټ کې د نومونه هم ولیکل پوه شوې چې یوه ډیوه ده سنګر نیازی ده ارشاد ده یو هغه سره یوه زره نجلۍ ده زرګۍ نجونې دي دا یوسلانې دي دا پوره ګروپ ده موږ ټول پیدا کړو نو بیا ده ما ته ویل چې ما ده سره ما بیخي جنګ ورسره وکړو ده ما ته ویل چې تا په کوټه کې موږ کور خو اوس هم دا خبر نه ده ما کور اوس هم په کوټه کې ده
سعید افغانی یم، زابل ولایت اوسېدونکی یم، منظرکور په کوټه کې ده. نو ده ما ته وویل ستا کور په کوټه کې ده، زه به داسې وم چې دا د پاکستان اوسېدونکی ده، داسې ده. ما ټوله دنیا خبره کړه ده. ما پاسپورټ کې دبۍ ویزې لګېدلې، د افغانۍ سړی یم، د تایید تذکره لرم، بس ټوله دنیا خبره کړه خلاصه. نو بیا ما ته بیا دا دمکې راکولې که تا زما دا سره داسې وکړې زه به داسې وکړم. خیر بیا مې یو چا ګواښ وکړ، هغه یې راوکړل، دی پټ شو، بیا نه معلومېدی. د افغان ملت څخه معذرت وغواړي، برعلاوه چې دا معذرت نه غواړي، هغه نه غواړي په هغه چا څخه یې چې پیسې غلا کړي دي هغې ته یې هغه اخطارونه ورکړي ول چې زه به کویټ کې به د کور سره دا وکړمه، زه به تا د دولت په ګیر کې ورکړم، هغه وکړمه. نو دوستانو دغه پلیدې منافقې څېرې تاسو وپېژنئ، دوستانو سره شریک کړئ، د دې په خبرو باور مه کوئ. دا فقط منافقان دي، دوی فقط دروغ وایي، دوی فقط د خپل د پیسو لپاره لارې جوړوي او فیسبوک کې د انسانیت تر عنوان لاندې شعارونه خپروي چې هېڅکله د دوی په خبرې بازي ونه خورئ. یو ورځ په یو خلکو باندې هغه کې یو ورځ د قرآن باندې نیوکې کوي، بله ورځ په حدیثو باندې نیوکې کوي، فقط د دې له خاطره چې توجه خلک ورته وکړي، دې سره بحث وکړي، هغه وکړي چې داسې خلک اصلا د بحث وړ هم نه دي. بله دا خبره چې دا غیر د څو ورځو کې بل مثالونه هم وړاندې کوي چې سعودي عربیه داسې وکړه، فلانی عربي ملک داسې وکړه، هغې داسې وکړه. د موږ دین عربانو ته ارتباط نه لري، دا کامل دین ده، ټولو لپاره ده او دا د قرآن په نصوصو کې واضح شوی ده چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تاسو نزدیکترین د خدای په نیاز پرهیزګار هم ده. دلته یې نه دي ویلي چې باید عربي، دلته یې نه دي ویلي چې باید عجمي، ایراني، پاکستاني یا افغاني، چې دوی د دغه تر عنوان لاندې هم نیوکې کوي، وایي د عربستان سعودي داسې وکړه. نو هر څوک به هر څه کوي، دا خو په دې معنا نه ده چې موږ باید هم څه وکړو. 10 میلیونه غیر مسلمان عرب یا 10 میلیونه عیسویان هم شته، هغوی 100% کوي، 100 منافقته کوي. آیا دا لازمه ده موږ دا هم مثال راوړو چې والا فلانکی عرب دا کار وکړو، نو موږ باید هم وکړو. چې د دغه منافقې څخه تاسو باید خبر سئ، دا ټول منافقت دی، د دې په خبرو باور ونه کړئ. دوستانو دغه خبرو دغه هم بله ویډیو چې د موږ د دوست څخه یې پیسې غلا کړې وې، بیا یې اخطارونه ورکړي ول، سره له دې چې د موږ دا دوست افغان پالنه یې کړې وه، دوی ته قیمت ترین تحفې اخیستې ول، هغه کړي ول، اما دوی ځان په د ډاکټر ځان معرفي کړی و، ځان ژورنالیسته یا ځان محصله معرفي کړی وه، د خلکو څخه یې غلاګانې کولې. دوستانو دغه حقیقت تاسو لپاره دا کوشش وکړئ دا تر نورو ورسوئ چې موږ نور افغانان له دې سره سر دوچار نه سي، هغه نه سي د دوی په خبرو باور ونه کړي. او هغه ماشوم بیچاره چې په مړ سو، وفات سو، د دې عاملین هم دغه غله دي چې د افغانیت په نامه، د انسانیت په نامه ځي هلته خلکو ته افغانانو څخه 2 چند 3 چنده پیسې اخلي او ډاکټرانو سره کمیشن کاري کوي، هغه کوي. البته موږ همیشه د خپل د لمنو څخه سوځو دوستانو، دغه افغانان د افغانیت او انسانیت تر نامه د موږ پیسې غلا کوي. دوستانو دغه ویډیو ټولو سره شریکه کړئ. زه به دغه ورته نور منافقین هم تاسو ته څیرې معرفي کړم، ما سره یې مکمل لیست ده چې انشاءالله په هر هفته کې به دغه رقم منافقینو څیرې به تاسو ته معرفي کړم. تر بلې مو په خدای سپارم. سلام علیکم.